دا د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د تیمورک ششپیکال کلی دی چې چارواکو پکې د یو جومات او مدرسې د بنسټ ډبره کېښوده. د چمتال ولسوال په دغه کلي کې د یادو دیني مرکزونو جوړول له دیني ارزښتونو سره د خلکو مینه او دوستي وبلله. نوموړي همداراز وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي اهدافو د ترلاسه کولو او د اسلامي کلتور د ودې په موخه د دې خاورې بچیانو ته د زده کړې زمینه برابرول اړین دي. د موږ ایمانی تقاضا ده چې موږ د مجلسونو ته راشو، په دې کې شرکت وکړو، په دې کې همکاري وکړو، جاني همکاري ته ضرورت وي، مالی همکاري ته ضرورت وي. موږ د ولس ته خدمت وکړو، د ولس بچیانو ته خدمت وکړو، یو د امن او د اصلاح فضا راولو، خلکو ته اطمینان ورکړو، په دې باندې خلک تشویق کړو، ترغیب کړو په دې باندې چې نور هم دغه دیني مراکزو ته توجه وکړي تر څو خپل اولادونه د یو بدې لارې نه یو سمې او مستقیمې لارې ته برابر کړي. د دغه دیني مرکزونو د جوړولو یو مسؤل د یادو ځایونو د جوړولو اړتیا او څرنګوالي ته په اشارې وویل چې د ټولنیزو ستونزو د حل او د اسلامي ښوونیزو پروګرامونو د پیاوړتیا په خاطر یې د دغه دیني مرکز د جوړولو کار پیل کړی چې ورسره به د ځای خلکو ګڼې ستونزې هوارې شي. دې مسجد کې موږ تقریبا د 25 متره اوږدوالی دی او 14 بار دی او 3 متره برنډه ده. ټوټال ورته حساب کړی غالبا چې 1.5 کسان په دې کې گنجائش دی. 14 مسجد ته په دې کې څه کوي؟ لمونځ کوي. په ورته وخت کې د دې سیمې خلک په خپل کلي کې د دغه ښوونیز او اسلامي مرکز له جوړېدو څخه خوښ دي. دوی وایي د دغه جومات او دیني مدرسې په جوړېدو سره به نوره اړتیا نه وي چې د دوی ماشومان لرې پرتو سیمو ته د دیني زده کړو په موخه لاړ شي. ماجی ته تقریبا 11 ماجی است که سرازی مردمای شامی جمع شده میره جور میکنه. ما مردم بسیار خوش هستیم دی. وقت مدرسه نو بچانم درسونه نه ویش ویل مثلا هغه نو وروره د درسخانه نه و مثلا ګر چوپانانو پادوانو پاتې اوس الحمدلله دا زمينه ډیره غټه مساعده ده چې وروره زمانو بچانم ټول درس وایي ټول په دې مدرسه کې راټول یو. تمه ده چې دغه جومات په یو کال کې په پاخه او اساسي توګه په یو پوړ کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.